د افغانستان او پاکستان جنجال تر ملګرو ملتونو ورسید. ګران لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان حکومت د پاکستانی پوځیانو د بریدونو په اړه ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت کړی دی. د تازه راپورونو له مخې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولی د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي چې پاکستان د افغانستان ارضي تمامیت نقض کوي او پر ځینو سیمو یې توغندي توغوي. سرچینه وړاندې لیکي په شکایت کې ویل شوي چې پاکستانی حکومت په دې توګه نړیوال قوانین ماتوي او ملګرو ملتونو په تیره امنیت شورا ته پکار ده چې په دې اړه خپل دریځ روښانه کړي. د کونړ چارواکي وایي په تیره یوه میاشت کې تر 800 ډېرې د هاوان مرمۍ او توغندي د پاکستان له خاورې د کونړ پر سرحدي ولسوالیو په تیره په شلتن ولسوالۍ کې لګېدلي دي. د دوی په خبره په دې بریدونو کې 4 تنه ټپیان او ځینې کورونه ویجاړ شوي دي. پرون هم د کونړ یو شمېر چارواکو خبر ورکړی و چې د دې ولایت پر سرحدي سیمو د پاکستان له خاورې د توغندیو توغول په وقفه‌یي ډول دوام لري. پرون شپه هم لږ تر لږه 26 توغندي د پاکستان له لوري د کونړ ولایت پر شلتن ولسوالۍ توغول شوي دي. له دې وړاندې هم افغان حکومت د کونړ ولایت پر ځینو برخو د پاکستان د توغندیز بریدونو په کلکه غندلي وو. افغان حکومت ویلي وو د پاکستان دا عمل د نړیوالو اصولو خلاف دی او په افغانستان او سیمې کې د سولې او ثبات په برخه کې د پاکستان نژمنتیا ښکاره کوي. خو دا ځل مرکزي حکومت د پاکستان له دې ډول تکراري عمل په اړه ملګرو ملتونو ته شکایت کړی دی چې ممکن په دې موضوع یوه ناسته هم ترسره شي. یوازې کونړ نه دی چې د پاکستان له لوري پرې توغندیز بریدونه کیږي، مګر له پاکستان سره پر پوله پراته ننګرهار، کونړ او نور ولایتونه هم د دغه هیواد له توغندیز بریدونو خوندي نه دي. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ چې افغان حکومت ملګرو ملتونو ته شکایت کړی؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو پالئ او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.